دا واقعه په مسجد نبوي کې مخې ته راغلې ده چې موږ همدا اوس یو خبر مو د نظره تیر شو چې په سحر کې یو ځوان پېشمنۍ هم کړې ده. د پېشمنۍ نه پسې چې بیا کله روژه نیولې ده نو د روژې په حالت کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې دي او وفات شوی دی. دا ویډیو هم په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده او په دې کې خو شک نشته چې بالکل دا کس چې کوم دی دا وفات شوی دی. خو په سوشل میډیا باندې چې د دې خبر په باره کې ډېر زیات معلومات شیر کېږي نو دا په مسجد نبوي کې دا واقعه شوې ده چې دغه هلک چې د روژه هم نیولې وه یعنې پېشمنۍ هم کړې بیا د هغې نه پس بیا په سحر کې د روح پرواز کړی دی. اگر که د دې خبر په باره کې خلک دا وایي چې د روح د روژې په دوران کې پرواز کړی دی خو تر اوسه داسې کنفرم معلومه نه ده چې دا رښتیا په دې روژه کې مړ شوی که نه دی نه وړاندې یا مخکې مړ شوی دی. خو دا یقینا چې دغلته وفات شوی دی که د روژې نه مخکې وي که وروسته خو بیا هم بختور سړی و چې په مسجد نبوي کې د ده وفات شو انتقال شو. اگر که د ځوانۍ مرګ ډېر سخت وي او د ځوانۍ مرګ چې دی د دې نه هر انسان ډډه کوي الله پاک دې هر مسلمان وساتي خو داسې مرګ چې په مسجد نبوي کې وي نو یقینا چې دا خلک بختور وي.